د نن ورځې تازه او مهم خبر د امریکا د ملي امنیت نوې ستراتیژي خپره شوه، خو د افغانستان په اړه پکې څه دي؟ سلام، وخت بخیر. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر پایه وګورئ، او که تر اوسه پورې مو وطن میډیا یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، دا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو نوي او تازه معلومات تر تاسو در ورسیږي. دا تګلاره چې پرون ناوخته خپره شوې د افغانستان په اړه هم پکې راغلي او ښیي چې له دې هېواده د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته متحده ایالات په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزې ته ژمن دي. په دې 48 مخیزه ستراتیژۍ کې لیکل شوي چې امریکا د ترهګرۍ له ګواښونو د خپلو هېواد او خلکو د ساتنې لپاره ثابت قدمه ده، او کله چې تروریستي ګواښونه زیاتیږي هماغه ډول باید دوی د ترهګرۍ ضد چلن هم بدلون وکړي. په دې ستراتیژۍ کې لیکل شوي که څه هم امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي، خو متحده ایالات د القاعده، داعش او نورو ترهګرو پر وړاندې د جګړې د دوام لپاره په خپل توان باور لري. ستراتیژۍ کې د بیلګې په توګه په کابل کې د القاعده شبکې مشر امین الظواهري وژل کېدو ته اشاره شوې، او زیاتوي چې امریکا په دې عملیاتو سره وښوده چې دا ډاډ حتما ترلاسه کوي چې افغانستان به بیا هیڅکله د متحده ایالاتو یا زموږ د متحدینو لپاره د تروریستي بریدونو لپاره په خوندي ځای بدل نشي. ښکاري چې د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت په ستراتیژۍ کې د افغانستان په خاوره کې د ترهګریزو ګواښونو د شتون پر مهال د ورته نورو بریدونو احتمال شته. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.